الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. محترمو قدرمندو ورونو او پتمندو خويندو، دا چې د روژې مبارکه میاشت را روانه ده، نو په دې میاشت کې د دې میاشتې په مبارکو ورځو کې هر مسلمان، هر مؤمن بنده باید څلور کارونه ډېر زیات وکوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو امتیانو ته د دغه څلورو کارونو حکم کړی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې څلور کارونه تاسې د روژې په میاشت کې ډېر کوئ. په دغه څلورو خصلتونو کې، په څلورو کارونو کې دوه داسې خصلت دي چې ترضون بها ربکم، چې په دې به تاسې خپل رب لا یزال راضي کړي. وخصلتان لا غنا لکم عنهما، دوه داسې خصلتونه دي، داسې کارونه دي چې تاسې دپاره د هغې غنا نسته، یعنې تاسې بلکل هغې ته محتاجه یاست. هغه دوه کارونه به کوئ. الخصلتان اللتان ترضون بها ربکم، هغه دوه خصلتونه چې تاسې به په هغې باندې خپل رب رضا کوئ. د روژې په میاشت کې هغه ډېر کوئ. هغه کم دي؟ په شهادت ان لا اله الا الله، دا د شهادت کلمه وی لا اله الا الله، دا ډېره زیاته وایاست. او چې دا پوره وویل سي لا اله الا الله محمد رسول الله، نو ثواب به هم دو چند شي. دا کلمه د روژې په میاشت کې زیاته وایاست. هر وخت چې وخت پیدا کوه بس دغه کلمه وایاست. وتستغفرونه، او دویم شی چې تاسې په هغه باندې رب لا یزال هم راضي کوي او مغفرت به هم درته وسي، هغه استغفار ډېر وایاست. مختصر استغفار دا چې استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم، دغه وایاست، ډېر زیات یې وایاست. دا هغه دوه خصلتونه سوله چې په دې باندې رب لا یزال رضا کېږي. واما اللتان لا غنا لکم عنهما، دوه شان نور، دوه خصلتونه نور چې تاسې هغې ته ډېر اړ او ډېر محتاجه یاست. فتسألون الله الجنه، تاسې د خپل رب لا یزال څخه ډېر سوالونه کوئ په دې میاشت کې د جنت، چې تاسې ته جنت درکړي او مغفرت درته وکړي، معافي درته وکړي. په دې میاشت کې ډېره ځان ته دغه د جنت دعاوې کوئ چې الله تعالی مو وبخښي او جنت ستاسې په نصیب کړي. وتعوذون به من النار، او د الله رب لا یزال څخه په دې میاشت کې د جهنم د اور څخه ډېره پناه غواړئ. په دې میاشت کې د جهنم د اور څخه ډېره پناه غواړئ. نو دغه دعا ځان ته کوئ چې یا الله جنت راته په نصیب کې، له جهنم مو وساتې، د جهنم د عذابونو مو وساتې. دغه څلور کارونه سوله. دا د روژې په میاشت کې باید هر مسلمان، هر مؤمن بنده زیات وکړي. هغه که زموږ ورور وي، که زموږ خور. په شعب الایمان کې دا حدیث راځي په 5م جلد کې، نورو د حدیثو کتابونو هم نقل کړي. معزز الله تعالی دې مونږ او تاسو ته دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. دا ډېر اسانه کارونه دي چې په دې باندې مونږ او تاسو خپل رب هم راضي کو، او الله رب لا یزال مغفرت هم راته وکړي او جنت هم راته په نصیب کې، د جهنم هم وساتي، د دوزخ هم وساتي. نو دا اسانه کارونه دي، باید موږ او تاسو خپل هم وکړو او یو بل مسلمان ته هم ورسوو چې هغه په هر ذریعه وي، په هر شبه زموږ او تاسو په وسه وي، ورسوو او په هغه ثواب کې به هم ورسره شریک یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.